ملګرو تاسو په دې خوندور محفل کې د ډاکټر راشد احمد خان د رفیق علم او د ریم نور در دمخیل نه چې کومې نغمې واورېدې او په دې کې چې په دې طبله باندې کوم هنر دی هنرمند مونږ تاسو ښودلو نو غواړم چې دې سره څه خبرې وکړم ځکه چې مونږ اکثر د فنکارانو سره سندرغاړو سره انټرویوګانې مرکې کوو خو د سازندو سره څوک مرکې نه کوي نو زه تاسو سره معرفي کوم دا هنرمند چې طبله غږوي استاد څنګه هللی شکر الحمدلله نامم څه ده او د کوم ځای له خیره سره نوم سیداګل دی سیداګل یو خو پخوا سیداګل مینا و هغه سندرغاړی و هغه او د میناګل زوی و میناګل استاد زوی و ښه نو تاسو تعلق د کوم ځای سره دی د پندو روډ پندو روډ ښه طبله غږوئ دا هم د چا نه یاده کړي د چا نه مزده کړي ده استاد میناګل کشر ورور دی استاد صنم ګل ښه د صنم ګل نه هغه به د افغانستان د ډیرې په مجلسونو کې طبله غږوله میناګل او صنم ګل دا ما اورېدلي دي د داخل استاد په دیره کې به مجلس کېدو هغه مشر ورور استاد چمن ګل نومېده چمن ګل ښه دا طبله چې دی که نه تاسو یاده کړي ده د دې نه مخکې په ستاسو نه مخکې په کورونا کې څوک و دې فن کې دې هنر کې او زما ترونه و هغې هم طبله غږولو زیاتر استاد میناګل نه متاثر ښه ترونه دي دلته پېښور کې او دلته څه نامې وي ریډیو وفات شوي دي هغه ډېر ښه دا ستا دا طبله چې ده که نه دا خو ته ډېره مدیداره غږې نو ته چې ته د خپل فن دا څرګندونه دې په ټلویزیون کې یا په پېښور ریډیو کې کړي ده او ښه د کم سے کم 30 کاله کېږي زه ټي وي ټیشن کې مې کار کړی ریډیو پاکستان کومو فنکارانو سره په ریډیو کې طبله غږولې ده زه کرته یم چې خیال صاحب سره مې غږولې ده استاد شاه ولي سره مې غږولې ګلزار عالم سره مې غږولې ده او یو دغه سره مې نه ده غږولې ګلنار اپا سره چې هغه وخت کې مونږ واړه وو ډېر زیات نور ټولو سره یې غږولې نو اوس چې سره ډله ټپله شته نن سبا څه پوزیشن دی حالات څنګه دي شکر راشد احمد خان سره یم ګروپ کې ښه دی سره په ګروپ کې پروګرامونه شته دی کېږي پروګرامونه گزاره کېږي شکر دی ښه اوس دا راته وایي چې دې دور کې خو د پښتو فلمونو وخت هم راغلی دی نو فلم ته تللی یې او فلم کې هم طبله غږولې پښتو فلمونو کې پښتو فلمونو کې الله دې وبخي داسې جلال سرحدي صاحب الله دې وبخي ماسټر لیدر دوسرا مې موزیک کې طبله غږولې کار ښه کوم فلمونه نامې خو درته نه دي یاد داسې یا فنکاران یاد یو خیال کا وشنا فلم غانې وي ماسټر لالا سره ها هغه کې الله دې وبخي ولیدات علامو ولیدات ای سیسنې ماته ویلي ماته انټرویو کوله نو ماته وی د ولیدات په شان طبله بلا څوک غږوي الله دې وبخي الله طبله شاعر بدل ربي پردیسی ولیدات استاد دا خو د تبلیغ دغه کنه هنرمندان ها دا د فلمونو خیال کا واشنا او بل کا واشنا ارون باچا الله دې ژوندې لري امين باچا سے بار د امریکا کې دی هغه پکې غانې وي ها سیمناس هغه پکې غانې وي سمکه و د اسمانو د هغه فلم دی ښه څونه فلمونو کې به دې طبله غږولي ډېرو کې مې غږولې دي ښه دا فنکاران به څوک څوک وو مختلف وږمه پکې وه ښه او د خیال صاحب ښه انور خیال او وصال خیال او دې ټولو سره که نه ښه اوس که د غوښتنه وکړم چې ځان له په دې طبله باندې تاسو ورته څه وایئ سازینه ورته وایي که څه ورته سولو طبله که نه ځان له طبله راته وغږو یو به د ما په فرمایش وي د بدل یو بدلې سره چې څنګه طبله غږې که نه او بل هغه روانې ټپې ني هغې سره چې کوم طبله تاسو غږوئ دا راته لږ غوندې یو څو وغږم درته اول به ستاسو فرمایش پوره کړم صحیح دی چې بس څنګه ډېر وخت کېږي که نه لکه شریکېره شوه بوړه شوه درې ته ورتلو دلته به بدلې به سنګرانو ویلې که نه
ډیر 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 بل دغه روانې ټپې درته ما یادې کی هغه چې د لارې شان به ورته وي ډېره مننه یو راته په خپل طبیعت باندې وغږو نو بس بیا دې نور نه ستړی کوم ډیره مننه ملګرو تمه لرمه چې زموږ د نننۍ کوشش به ستاسو خوښیږي او زه یو وارې بیا د ډاکټر راشد احمد خان صاحب ډیره مننه کوم چې د هغې په دیره کې دغه د موسیقۍ محفل هغې تاسو دپاره راجوړ کو او بیا د خوشحالۍ خبره دا ده چې په دې کې ډاکټر صاحب کیمرې ته هم په خپله ناست دی نو تمه لرم چې دا پروګرام به د کیمرې چې کومه کوالټي ده تاسو ما ته کله ناکله وایي که نه چې د کیمرې کوالټي مزیداره نه ده دا به هم که خیري ښه وي او دا پروګرامونه چې څومره دي دا به ډاکټر صاحب وایي چې زه به په خپل لاس تیاروم او بیا به انشاءالله دا تاسو زما په چینل باندې هم ګورئ او دا به د پېښور ریډیو نه هم تاسو په مختلفو پروګرامونو کې اورئ نو د دې ټولو ملګرو او خصوصا د ډاکټر راشد احمد خان صاحب ډیر مننه کوم تر بلې خپرونې اجازه راکړئ د لوی الله په امان